قرباني بکې کنه قرباني یو دقیقه استاد ته دا وب مال راکړه د انټرویو والو سنټر ویل راغلی کو اوس کوم یا کینه خرپه خرپه ټول خرپه د هوا مرغۍ می ناستې پوګو دی د هوا مرغۍ می ناستې پوګو دی او دا خپل د سی اوچته خطه دا ټول منډي دي توبه السلام علیکم وعلیکم دا زرن خپل دی نه دا د وسپنې دی ها د وسپنې دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمنو لیدونکو اوریدونکو هیوادوالو زما ګرانو مینوالو یو ځل بیا زه شفیع الله همدا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم قدرمنو امید کوم چې روغ جوړ او فټ فاټ باسته او د صحت او د عافیت جامې به مو اچولي عزتمند ما سره د کیمرې په بخش کې دی زمونږ تکړه رور همکار ایکټر ډایرکټر ایډیټر جناب اس آر سراج الدین پجواک صاحب او زمونږ دویم همکار جناب مشفق الله خان سمیم صاحب هم راغلی دی او دریم همکار الهام الدین الهام هم را روان دی او دغه دی راغی قدرمندو یو سپیشل او ځانګړی سلام زه خپل ایډمن ته د خپل ټیم د طرفه او خپل د طرفه ډاکټر ضیاءالدین زیاته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ الله دې وکړي چې خوشحاله روغ جوړ اوسې او ډوډۍ دې ګرمه اوبه دې یخې تا د غټ اختر د راتلو په مناسبت سره مخکې نه مخکې اډوانس کې زه تا ته مبارکي وایم الله دې وکړي چې روغ رمټ او خوشحاله اوسې قدرمندو زمونږ یوټیوب چینل زما وطن فالو کړئ او د ملګرو سره شریک کړئ راغلي او دلته منډۍ ته نارنج باغ منډۍ ته او په شمار یو څو ورځې به پاتې غټ اختر ته رالو دلته خلکو سره خبرونه کوو غپ شپ هم لګو او د دې مالونو ریټ او دا شی نه به تاسو ته ښیو راځئ دا زموږ خبرونه د پیل نه تر پای پورې موږ سره تعقیب کوئ زموږ ملتیا وکړئ یو جهان مننه قدرمندو رالو دلته د یو بل رور سره مرکه کو شربت خرڅي او به خرڅي کسه السلام علیکم وعلیکم السلام رور جان خې جوړې رور جان خسته نوم دراله واخ عصمت خان کونړې دا څه شي خرڅي دا هم لیمبو والا شربت لګولې او مدني وبم راوړي ضرور او شکرین اخو خامخانو دونه لګډې خو به پکې شکرین هم استعماله خامخانو د مجبورین 15 روپۍ ګلاس چا خبره خپل نه پورا کوي په پورا کینو لګ ډېر پکې اچو دا کار مکه وکړه الحمدلله الله نه راضي لګ ډېر باندې پروا نه کوي او نور 100 روپۍ ګټه اپ خاني برکتونه نشته دغه 300 ګټه ده نن سبا کمی دي زیات دي بچي صبر اورګه واټر اوس کی دورا 100 روپۍ ګټه دورا یو منټ تو خبره دا وخت کې نو ته وبرسته اوس کا کنه
دا راته وې کنه قرباني وکې کنه یو دقیقه استاد ته دا وبو مال راکړه د انټرویو والو سنټر ویل راغلی اوس کوم یا پته د اول ځان موړ کو بوس کا دا راته وې کنه چې د سیر سو پخېږي د سیر یو دقیقه ولا حول ولا قوت ته ګور نه چې مسلمان ته کې دی وبس کې دا ستا انټرویو به ډیر ضروري ته داسې دلیپ کمار راغلی ما یو انسان چې دی یا انټرویو والا یا وبوس کې اول دی وبوس کا به انټرویو والا خزه وایي کنه دا څه وخت نه راغلی سار نه ولاړې کنه نه سار یو دقیقه یو دقیقه کې دا کړو کنه یار خر دا راته وایي کنه شربت خرڅې کنه تنه وب خرڅې دوانه خرڅوم شربت او وبو ها دا بوتل تاله په سور راځي دا منګله تقریبا 2 روپۍ بوتل لازم او په سوی خرڅې 10 روپۍ دا ولی 3 روپۍ مونږ غټو انګور باغ میلې ته راغلی پکار ضرورت چې ته دی کې اتانی خیر دی 1 روپۍ خو بس صحیح ده تم منګله دوړو توړه په 200 کا ولی نو ولی 3 روپۍ چې بوتل کې دا د ورځې ته سو بوتل خرڅې ورځې چې ډیر خرڅ کم سل یو نیم سل بوتلې ولی راشه تی والا 1500 نه ته دی کې 3 روپۍ ګټي کنه نو دا خو بیا زیاتې صحیح ده چې سل بوتل زما خامه پورې خرچم 300 روپۍ شوي نو 300 هم دونه ګټم ساسه خل 60 روپۍ کوړته وېسم نسوارم پینې کیږي دا زرن خپل دی نه دا د وس پنې دی ها د وس پنې او ها دا راته کنه اختر روان دی الحمدلله سم محسوس کې پوزیشن څه دی بس کې احتساب جوړ خو یو منټ او بده خلاص نه شوي خبرکه کاش کې مې در باندې وبنه خرڅ کړی دا انټرویو خو به سم اغسته واله بوتل دی واله نه راستا بوتل خلاص شو ها دا راته وای کنه چې اختر ته دې ست تیارې نیولې ده اختر ته لا اوسه پورې خو مې چې هم نه دی کړی ورورا دلته بس وګټو هغه نه پس به کو ها اخترې بکې اخترې نه ولی واس نشته دنو او بل نه به خوري خامخا حکم دی چې خپل نه کې د بل خو بخوري اختر د ماشومان دی که د غټانو دی یره چې قرباني کوي د غټانو د وړو د ټولو دی او چې نه کوي د ماشومانو دی هر اختر کې دلته ودرېږي بس کله کله باین چانس نو دا دوړه سکیار تم راغله د سیزی ته ولاړ چې بس کدا چیرته اختر دا د اختر مالونه باغی واشته وړه مونږ به ملته ولاړ ولې سری بڑا صوبه سفیرا فزړه مې یو بل واده دی دا څه ها واده دی یو شته الحمدلله بلم کې یو بلم کو ها دا ولی بس مجبوری ده نو سوق یو نسنه کیږي یو غي قدرې دو درې خیمه چې یو دی وخی بل خو به خلاصي یو خدل ته رښتیا بوتل ته ودرو خدا بل نه به ترکیه مرکه ته وتختو کنه فلای د خپل ده ماشاءالله دا راته وای فزړه کې بڑا سی کنه ترنم وای نو ترنم یو چار به تر اورې غنا به مې ښاده کې وای فزړه دې سدي راته وای نه د سنت ترنم کې کنه په خو خب دغه انداز کې رورا زما خانداز کې زه وای مونږ نه ټول ترنم یې کړو یار یا قربان کننو او مونږ پخړی الوغان زه شروع باندې واچو نه بس نه خاندونه کو خا وستا پکور کې با دیوا زمانوا بیا دې هم ګیلا په خلوا زمانوا د هوا مرغۍ می ناشتي پوغو دی د هوا مرغۍ می ناشتي پوغو دی ستا په غاړه بلنده زمانوا بیا دې هم ګیله په خلوا زمانو به ته په مقدار شیر جاړې کنه یار وای اورم اورم وی هوا گانو می پردی اوچتولی هوا گانو می پردی اوچتولی هر یو کور ته دروازه وا زمانوا بیا مې هم ګیله په خلوا زمانوا بس دې مننه یو جهان تاسو نه الله دې کې چې خپه شوی نه کور ودان یو جهان مننه چې ترنم دې مو کو غب شپ دې مو لګو الله پاک دې کې چې د اختر دې ډیر خسته په خوشحالي سره تیر شي امين امين د ټولو تاسو سره او الله دې ارمانونه پوره کا امين او یو واده خو دې بوتل نه راوځي خو یاره ځان چې خپل کوم چیز ته وته ختم مننه السلام علیکم
قدرمندو یو ځل بیا دلته راغلو، دلته یو کاکا سره مرکه کوو او گپ شپ ورته لګو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چل دی؟ جوړ خیرت دی؟ بخیر راغلی کاکا. خیر جوړ خیرت دی. نوم دې څه دی؟ ما نوم محمد امین دی. محمد امین. کاکا کوم ځای نه راغلی؟ زه د بیسودو بانغرو نه لاندې میران. ښه، دا پلوري که وادي غوستو؟ دا ماغسې دی او دغه مالونه اخلو خرڅوو، دغه کاروبار کوو. کارو تجاري. بس دغسې وویل. ښه، دا راته ووایه چې تیر کال غټ اختر کې ګرانو که څه کال؟ یاره پروس کال او څه کال کې دومره فرق نه لري، خو پروس کال نه څه کال مان انشاءالله ارزانه دی. ښه، دا په څو خرڅې؟ دا وره ماغسې دی نو دغه 12,500 پورې ماغسې دی. بس څوک کوم مسلمان چې راغی نو یې څه ګټه راکوو، موږ یې هم ورکوو. بس 200 راکړه، 300 راکړه. دا څو کلن دی؟ دا بس دا پروزګنې دی نو. او دې څومره پورې مکتب ویلی دی؟ مکتب نه یې ویلی دی. نه، دا خو سوال نه پیدا کېږي. خامخا فکر نه دی. اخوا کیمرې لګو. مکتب یې څومره پورې ویلی؟ ما دی مکتب نه دی ویلی. نه دی ویلی، بې سواده دی. او غاښونه یې پوره دي؟ غاښونه یې پوره دي. او 2 کالو خو دی که نه؟ 2 کال نه دی، یو کال باندې دا وره 6 میاشتې هم قرباني کېږي. دا چې د 2 کالو نه کم خو قرباني خو پې نه کېږي که نه؟ نه، هغه غواګانې دي او غوایان دي او غټ مال به یې که نه؟ غټ مال دي. او وره چې د 6 میاشته او دا پوره یې هغه قرباني کېږي. دا اوښ چې 5 کالو نه کمې نه قرباني پې نه کېږي؟ هغه هم 2.5 کالو نه بر هغه کېږي. او دا راته وایي دا اوښ څو ځای حلالېږي؟ اوښ بعضې 2 ځایه حلالوي، بعضې 3 ځایه حلالوي. خو حلالولو څه چې هر سړی راغی او چاړی پې کېښوده. بس هر سړی راغی چاړی کېښوده حلالېږي. ښه، دا اوس ته په څو خرڅې؟ دا 12,000. 12,000. او قرباني به خپله کې؟ ولې نه کوو؟ خدای فضل دی. ښه، اخره کې هیوادوال ته ګوري څه پیغام څه میسج وړاندې کول غواړي؟ نو هیوادوالو ته اختر په باره کې چې اختر را روان دی، بس ټولو ته اختر مبارکي وایو. ټول هیوادوالو ته الله دې ټولو ته هغه ورکړي چې قرباني وکړي. بس غریب خلکو ته بس غوښه ورکړي. ټول مسلمانانو سره چې کوم هغه باید چې مرسته وکړي دا غریب خلکو سره. نو الله دې ټولو ته زړونه ورکړي چې دا تم کوشش وکړه چې دا ریټ لږ کمزوره کړي چې هر سړی قرباني وکړي. صحیح ده؟ بس ما ریټ کمزوره کړی دی. بس ځکه دې مکتب هم نه دی ویلی. دا بې سواد دی. چې که دې مکتب ویلی بیا ښه پیسه کوله. یاره مکتب افغانستان کې څوک مکتب نه وایي. چا چې مکتب ویلی هغه مهرانه دی. ها، په زړه دې څه اخره کې څه شته کې امره حاضر ده؟ څه ټپه وې، چاربیته غزل؟ یاره چاربیت او غزل والا زه نه یم. او څه چې تبلیغ وایي، تبلیغ به در نصیحت به درته وکړه. 5 وخت مانځه کې باید چې دغه وکړي، پایبندي وکړي، مونځ کوه او روژه په هغه سره نیسه. او نور کولو والا هغه پروردګار دی چې هغه هر څه هغه ورکوي. تا نه یو جهانمند نه چې موږ عزت او ذلت هغه ورکوي. یو جهانمند نه چې موږ له وخت راکو کور دی ودان. الله دې وکړي چې دا په ښه ریټ خرڅ شي. ښه کاکا، لاس راکړه. ژوندی اوسې. مننه. سلام علیکم.
قدرمندو رالو دلته یو بل رورم ولیدو هغې سره مرکه کو او دا خپه داسې اوچته یې ته به دا ټول منډۍ دی توبه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه داسې اکشن کې ولاړ ولا څوک د غریبۍ د لاسه ولاړ دي. ښه خبر شو غوایه اخلي چې څاروي بس زه شی مخې له راغی مغه اخلي. قرباني کې لګ قرباني انشاءالله کوو. ها اراده دي انشاءالله. څه کال څه حساب دی ګران دي نه ارزان دي؟ سکال د پروس کال پر طلب باندې سکال ګران دي. ها رښتیا ما نه یو شستا نوم څه دی؟ زما نوم حسن. حسن خان. کوم ځای نه راغلی؟ موږ پاسته پامیلو نه راغلي. ها غواړې چې څاروی واخلي؟ انشاءالله واخلي دي. ها څه واره دې پیراله که نه؟ والله واره به مې پرې راځي انشاءالله چې د خوښې څاروی وګورو که نه اخلو. ها یخې اوبه یې اخلي. څه وایي؟ یخې اوبه اخلي وی نه اخلو. ها مال یخ وباله ته ګور نه چې موږ مرکه کوو. راشه دا اوبه خرڅې؟ هو ها دا ګیلاس په څو خرڅې بوتل؟ بوتل 10 روپۍ. ها خرڅېږي؟ او خرڅېږي. څو روپۍ ته راوړې؟ زه نه بوتله راوړم. په 8 روپۍ ته راوړې په 10 ته خرڅې؟ هو دغسې. ها ها څومره د ورځې ګټه کې؟ د ورځې 10 په کارتن کې 10 روپۍ راته پاتې کېږي. 500 روپۍ به ګټې؟ ها 500 به ګټې؟ د ورځې نه 500 کمې ګټم. ښه موږ مرکه کوو ښه وروره ته ګوره نه چې د مرکه کوم کیمره هغه ده ښه زه اوبه به خرڅېږي ښه اوس دې وکته په لاس ورته وخوځوه زه خرڅوه ښه وروره دا سړی تا پوه کړی چې مطلب نیمه کې راشي مرکه غیر ته لږ به یې ګډه وډه کړي شینواري په مکار دی ګپ لګوه اختر را روان دی څه محسوس کې؟ څه محسوس کوو ګرانه ګراني ده یاره د الله مهرباني ده مړه دا څه خبر ده چېرته ارزان دی موږ کږې لیدلي وو بیه دې کړه څه ریټونه دي؟ 70,000 شپېته 55 پنځه شپېته دا الله به خیر کړي انشاءالله. دا راته ووایه چې قرباني که کې که نه دا بیا ته دې سره څه کې ټول په یخچال کېږدي که څه به کې؟ بس دې سره همدغه عمل کوو نو بل عمل خو نشته. ښه لکه چاله به یې ونه خې چې مطلب نه لږه یې سکه لږه ده یخچال دا خو ګوره دا خو درې تقسیمه که سرمنه ستا؟ نه سرمنې د خلکو ولې؟ نه سرمنه به لکه ځان له وساتې غوښه به تقسیم کړې داسې کار به وکړو چې تا څنګه ویل هغه شان کار به وکړو. صحیح ده صرف اینه تویول مطلب نه دی که نه دغه سنت طریقه ده. او که نه په زړه دې څه دي څه پیغام څه میسج لري اختر را روان دی؟ زه د جلاپانو د پیغام لرم ورو چې ګټه کوي زر دې وکړي 2000 دې وکړي 10000 15,000 روپۍ دې نه کوي او ښه اختر ولري. صحیح ده څه ټپه چاربیت غزل نعت شریف هغه نه راځي زمزمه ترنم ټاپه برته ده ښه پړه دې نور څه نشته؟ انشاءالله څه نشته. وصلی دا الله دې وکړي چې تا ته ستا د واري یو ښه څاروی پیدا شي او قرباني کې او الله پاک د قرباني په خپل دربار کې قبول او منظور کړه خو د غریبانو ډیر خیال ساته دا نه چینی ټکی نه خرپ خروپ ټول اوخره. بالکل او زه یو جهان من قربان خیر دی قدرمندو منډۍ ته راغلو هو ګاک هم خپو او تجار هم خپو ریټو نمبر اسمان ته زور کوي هغې هم نه دي ملامته خواریان یې ورسره کړي او څوک چې غواړي قرباني وکړي هغې هم نه دي ملامته بس راشي وایي چې ما نه خلو همداسې واپس کور ته لاړ شي خو به هر حال اختر غټ اختر را روان دی او خدای دې وکړي چې ټول افغانان ټول مسلمانان په خوشحالۍ سره دا اختر ولمانځي. قدرمندو دا وه زموږ د دې اونۍ اختریزه خپرونه چې ما شفیع الله همدرد او زما ټیم تاسو په خدمت کې پیش کړه او په تلو کې تاسو ته زه یو ټوکه وایم خدای دې وکړي چې دا ټوکه ستاسو خوښه شي. یو کسو په شاخانه کې پروت او خپل کور والا د خپلوانو ورله جړل یو کس راغی ورته وایي چې ولې جاړې وایي جاړو په دې چې ګل محمد بندي دی او په پشاخانه کې دی د لوی الله په امان د خپل ځان ډېر خیال وساتئ او د چاپېریال خیال وساتئ.